د میدان وردګو ولایت پاسپورټ امریت مسولينو وایي تیر کال یې شاوخوا 2000 جول د پاسپورټونه ویشلي چې له درکه یې 115 میلیونه افغانۍ عواید راټول او د دولت خزانې ته سپارلي دي. تیر کال وکولی شوه چې په تیر کال کې موږ تقریبا 2000 جول د پاسپورټونو توزیع کړي دي چې له هغې جملې نه موږ د دولت خزانې ته عواید جمع کړي دي. نو هغه 115 میلیونه عواید موږ د دولت خزانې ته جمع کړي دي. بل لور د پاسپورټ اخیستونکي د یاد امریت له کارکوونکو زیات خوښ دي. وایي کارونه یې بې له ځنډ او خنډ پر مخ روان دي او کولی شي په کم وقت کې پاسپورت ترلاسه کړي. امروز آمدیم اینجا برای پاسپورت، گرچه از خودم نیست، از حجاج است که اونا ایران بودن، آمدن برای پروسه حج، انجام اعمال حج، پاسپورت نداشتن. آمدیم اینجا به حمدالله کارا خیلی خوبه، کارا سریع را میفته. مکتوب گرفتیم راجع شد برای بایومتریک که برای کارا از نتای مراحل شوه بدون کدام وقفه و بدون کدام مشکلاتی. کارا جریان داره دیگه. کارمندای پاسپورت به اون خیر بده، واقعا که خوب فعالیت میکنه. کارونه ډیر ښه په مخ لاړه، زر خلاص، یعنی نیم ساعت کې ما کار ونه ځنډ، نیم ساعت کې خلاص. نو اوس مطلب یو چې پاسپورت راسي په خپل ټیم باندې همکارانو ډیر خوشاله. د میدان وردګو ولایت د پاسپورټ امریت مسولین وایي پلان لري روان کال د لازیاتو خدماتو وړاندې کولو په موخه ګڼې نورې اسانتیاوې هم رامنځته کړي.